ځینې داسې امتیازات او داسې خصوصیات ورکړي دي چې هغه خصوصیات لومبني امتو ته الله رب العزت نو ورکړي. له یغو خصوصیاتنا یو لوی خصوصیت الله رب العزت دې امت لپاره هر جمعه یو ډېر عظیمه ورځ منتخب کړې ده. د الله رب العزت په نسبت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې یوه ورځ ته د جمعې ورځ ویل کېږي. الله رب العزت دې ورځې په فضیلت کې په قدر کې پر یو سورت نازله کړې د جمعې په نوم باندې. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې دې ورځې ته سید الایام د هفتې د ټولو ورځو سردار ورځ او خیر الایام د ټولو ورځو نه بهترین ورځ او افضل الایام د ټولو ورځو نه افضل ترین ورځ. دا ورځ الله رب العزت دې امت ته نصیب کړي. مسلم شریف یو حدیث دا مفهوم یې دا ده الله رسول فرمایل الله رب العزت په علم کې افضل ورځ د جمعې و. اوله بني اسرائیل يهود راغلل الله رب العزت یې ته ویل چې تاسو د ځان لپاره د عبادت ورځ منتخب کړئ غوړې کړئ. یو د ځان لپاره د هفتې ورځ منتخب کړ. نصارا راغلل الله ورته فرمایل ځان لپاره ورځ منتخب کړئ. اتوار ورځ ځان ته منتخب کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله دغه امتونه دغه قومونه لدی ورځنا غافل کړیو. دا ورځ الله د ما د امت لپاره یې شو نو د ما امت راغ موږ لپاره الله رب العزت په دې دعا ورځونه بهتر ورځ د جمعې ورځ الله رب العزت منتخب کړ. دا دومره عظیمه ورځ ده په هر میاشت کې 4 واري 5 واري په موږ باندې دا ورځ راشي ولاړس د عام ورځ غونډه. دې ورځ له عظمت نه له قدر نه له عزت نه مسلمانان په ډېر ښه طریقې سره په غفلت کې دي. مسلم شریف حدیث د نبی علیه السلام فرمایل خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه. په کوم ورځ باندې چې لمر راخیږي په یو ټول ورځو کې بهترین ورځ هغه د جمعې ورځ ده. فيه خلق آدم په دغه ورځ کې الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړ او په دغه ورځ الله رب العزت آدم علیه السلام جنت ته داخله کړ او په دغه ورځ الله رب العزت آدم علیه السلام له جنت راوېست. بل حدیث کې دی الله رسول فرمایي لمر چې راخیږي یا لمر چې ټیټیږي او رکیږي تر جمعې نه بهترینه بل ورځ نشته او د انسان او د پیری نه علاوه د دې دواړو مخلوقاتو نه علاوه یو مخلوق هم داسې نه ده چې هغه د جمعې له ورځې نه ډارېږي نه. ځکه چې بل حدیث کې د الله رسول فرمایلی دي چې الله رب العزت به قیامت هم د جمعې په ورځې باندې قایموي. او د جمعې یو خاصیت الله رسول دا بیان کړی چې دا د مسلمانانو لپاره د اختر ورځ ده. نبی علیه السلام فرمایي ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین. دا د اختر ورځ ده الله رب العزت د مسلمانانو لپاره ګرځولې ده. کوم سړی چې جمعې ته راځي لمانځه ته هغه ته پکار ده چې غسل وکړي. یو فضیلت د دې ورځې دا ده چې په دې کې یو ساعت یو وخت داسې ده چې بنده الله رب العزت نه کوم سوال وکړي. بخاری او د مسلم حدیث ده د الله رسول فرمایي جمعې په ورځ یو ساعت داسې ده چې مؤمن بنده په عبادت اخته په دعا اخته استغفار او تلاوت په لمانځه اخته په ذکر اخته کوم سوال دی له الله نه وکړي الله رب العزت خامخا دی هغه سوال قبلې. بیا په دې کې علماو اختلاف کړی ده چې هغه ساعت د جمعې په ورځ کې کوم یو ده. دوا اقوال زیات راجح دي. یو قول دا ده چې کله امام جمعه ترایسی په منبر باندې کینی
له یو وخت نه تر سلام ګرځېدو پورې، دا چې کوم وخت یو حدیث کې دی الله رسول دې تعیین کړی ده چې دا وخت بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاه، دا هغه وخت امام کېنست سلام ګرځولو پورې. په دې وخت کې چې هر سوال انسان وکړي که په زړه که په خولې الله رب العزت یې قبلوي. او دوم قول دا ده چې هغه د مازدیګر نه بعد وخت، مازدیګر نه د المشام نه اوله. نسائی شریف حدیث ده جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی. الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فلتمسوها آخر ساعت بعد العصر، د مازدیګر ټیم آخري ټیم چکم ده. نو دغه یو فضیلت د دې ورځې ده. یو فضیلت د دې دا ده چې الله رب العزت په دې ورځ کې د مسلمانانو ګناهونه تویوي دي. الله رسول فرمایل لېوي جمعې نه تر بلې جمعې پورې کوم سړی د جمعې ورځ د جمعې په اهتمام او په آداب او په شرایط او په قدر او په عزت باندې د جمعې ورځ تېره کړي، بلې لومبنۍ چې کومه جمعه تېره سوې ده تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه دي دغه ګناهونه الله رب العزت یې ده تویوي. دغه رقم جمعې نورم فضایل دي، وخت کم ده. اصل چې کومه خبره ده او کوم طرف ته مسلمانانو نظر اړول دي او توجه مسلمانانو یې خبر ته کول پکار ده، هغه دا ده چې د دې ورځې برکات او د دې ورځې عظمت، د دې ورځې عزت دا څرنګه پوجي کېږي چې کله په دې ورځ کې هغه اعمال وشي کوم اعمالو طرف ته د الله رسول مسلمانان متوجه کړي. هغه اعمال شای دي، آداب شای دي، سنتونه شای دي، مسلمان په دې باندې خبر نه ده. لکه اول ادب د جمعې د ورځې دا ده چې د سحر په لمانځه کې امام ته پکار ده سوره سجده او سوره انسان، سوره دهر، هل اتى على الانسان، امام ته پکار ده د سحر په لمانځه کې دغه دوه سورتونه د تلاوت. دوم ادب د دې ورځې دا ده چې د الله پر رسول باندې، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په کثرت سره په دې ورځ او د دې په شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف ویل. نسائی شریف حدیث ده د الله رسول فرمایل من افضل ایامکم یوم الجمعه، اتاسه ورځو کې تر ټولو نه بهترین ورځ د جمعې ده. آدم علیہ السلام په دغه ورځ پیدا شوی، په دغه ورځ د آدم علیه السلام روح قبض شوی، په دغه ورځ باندې به سور شپېلۍ والل کېږي، په دغه ورځ به خلک راپورته کېږي. فاکثروا علی من الصلاة، نو تاسې په دې ورځې په ما باندې په کثرت سره ډېر زیات درود شریف ویایي. ولې؟ فإن صلاتکم معروضة علی، تاسې درود شریف ما ته پیش کېږي. بعض روایاتو کې راځي، نورو روایاتو باقاعده د سړي نومونه اخیستل کېږي. نبی علیه السلام فرمایي ان للملائکة السیاحین، داسې ملائکې دي، ان لله ملائکه، داسې ملائکة السیاحین د هغو بل هېڅ کار نشته، هغه ګرځي. کوم سړی چې په نبي علیه السلام باندې درود شریف وایي، الله رسول فرمایي دغه ملائکې دغه درود ما ته روضې ته رارسوي. صحابه پوښتنه وکړه ای دی الله رسوله تو خو به خاورې سوی، هډوکي به دې وراسته سوي، نو د موږ درود شریف تا ته څرنګه پیش کېږي؟ د الله رسول په ځواب کې ورته وفرمایل ان الله سبحانه قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء علیهم الصلاة والسلام. الله رب العزت په ځمکه باندې دا خبره حرام کړې ده چې ځکه د انبیاء کرامو وجود او جسم دا وخوري. ځکه د انبیاء جسم نشي خوړلی، لکه څرنګه چې په نورو روایاتو کې ده چې د شهید جسم په ځمکه باندې الله حرام کړی ده، لکه د حافظ قرآن جسم الله په ځمکه حرام کړی ده، لکه د عالم جسم الله په ځمکه باندې حرام کړی ده. او ځینې نور داسې خوشبخت انسانان دي په ځمکه باندې الله حرام کړی چې د دوی وجود وخوري. نو نبی علیه السلام فرمایل تاسې درود دا ماته پیش کېږي، باقاعده د یو سړي
نوم اخیستل کیږي، پلار نوم اخیستل کیږي او د الله د رسول په حضور کې پیش کیږي. بیهقي حدیث د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي د الله رسول فرمایل اکثر الصلاة علی یوم الجمعه وليله الجمعه فمن صلى علی صلاة صلی الله علیه عشرا. جمعه په شپه د جمعه په ورځ ما ته درود ډیر را لږي، تاسو درود ما ته پیش کیږي. درود ولې ډیر وایي؟ د الله رسول د موږ درود ته محتاج نه ده. په امت باندې د الله رسول درود په ذریعه باندې یو بل احسان کړی ده. درود یو داسې نیکی ده، هر نیکی یا د ریاکاري په وجه یا د اخلاص نه وي په دې وجه کېدی شي الله یې نه کړي قبوله. درود یو داسې نیکی ده که په ریاکاري باندې، که په غفلت باندې، که په غلط نیت باندې دا خامخا قبلیږي. نو د الله رسول باندې درود لږل، دې یو درود لږلو سره د الله رسول دا فرمایي وای په ما باندې یو درود لږل الله په تاسو باندې 10 رحمت نازلوي، 10 ګناهونه د تاسو الله تووي، 10 درجات الله رب العزت د تاسو پورته کوي، تاسو حوائج سوالات الله رب العزت پورته کوي. غم دی ختمېدو لپاره تر درود نه بهترین شی، تر درود شریف نه بهترین شی په دنیا کې بل نشته. نو د جمعې د ورځې یو ادب دا ده چې په کثرت سره د الله په رسول باندې درود ویلل شي، ځکه چې د الله د رسول کوم حقوق په موږ باندې په امت باندې دي. یو حق دا ده چې موږ په هغه باندې زیات نه زیات درود ووایو. حافظ ابن القیم رحمت الله علیه لیکلی دی وایي نبی علیه الصلاة والسلام سید الانام ده، یعنی د ټول مخلوقاتو سردار ده، او جمعه د هفتې د ورځو سردار ده. نو د سید الایام او سید الانام دغو دواړو ترمنځ ډېر یو عظیمه برکت او عظیمه فرق ده. نو یو ځان ته خصوصیت الله ورکړی ده، ځکه په دې ورځې باندې درود زیات ویلل پکار ده. دریم امر د دې ورځې لپاره غسل کول ده، دا سنت ده. په لومړني وختو کې چې کله نوی اسلام راغی دا فرض و، جمعې غسل دا فرض و، وروسته د دې فرضیت ختم شو، بیا د الله رسول دا سنت وګرځو. نو دریم شی غسل کول. څلورم جمعې په ورځ باندې خوشبوئی استعمالول، مسواک کول، له سړي سره چې کومه پاک صاف او ښه جوړوي جامې هغه جامې استعمالول. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من اغتسل یوم الجمعه واستاک ومس من طیب. غسل یې وکړو د جمعې په ورځ، مسواک یې وکړو، خوشبو یې ولګوله او کوم ښه کالی او جامه وه هغه یې واغوستو او بیا دی جمعه طرف ته د جمعې لپاره راغی. دی چې هر قدم جګوي یو قید د الله رسول دام لګولی فلم يتخطى رقاب الناس، فلم يتخطى رقاب الناس. دا مرزم دا بعضو خلقو ته د بزرګي هیزی د تقوا هیزی راځي به ناوخته او بیا د خلقو په مټو باندې په ملاو باندې ټوپونه وایي، مخته سب ته ځان را رسوي. بار بار د الله رسول په حدیثو کې فضیلت بیانوي، دا قید ورسره لګوي. د خلقو په مټو باندې ټوپ نه را اچولی، خلقو په مټو باندې مخته نه راغلی. یو حدیث کې د الله رسول فرمایي کوم سړی د جمعې په ورځ مخته سب ته د راتلو لپاره د خلکو په مټو باندې ټوپونه اچوي، مخته راځي، د جمعه نه وشو د ماپښین لمونځ وکړه، د جمعې له فضیلت نه دا سړی محروم شو. نو د الله رسول فرمایي د خلکو په مټو باندې د ټوپونه نه راوالي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. دغه رقم جمعې په ورځ سوره کهف ویلل، کوم سړی چې د سوره کهف تلاوت کوي حدیث کې فرمایي دواړو جمعو ترمنځ الله د دې لپاره نور ګرځوي. او یو غټ سنت چې د جمعې د لمانځه لپاره وختي راکړل، دا یو غټ سنت ته 99% 99 مسلمانان له دې نه محروم دي. صحیح حدیث ده او ما مخکې یو مجلس کې دا خبره کړې، فضائل په باب کې په زراو په لکاو احادیثو کې تر دې نه صحیح ترین د فضیلت په حساب بل حدیث نشته.
په ټول ذخیره احادیث کې بل حدیث صرف دا یو حدیث ده، صرف دا یو حدیث ده، صحیح حدیث ده چې هغه د جمعې د لمانځه لپاره وختي راکړل. په دې باب کې د الله رسول فرمایي کوم سړی جمعې په ورځ باندې غسل وکړي او بیا د وختي راشي امام ته نږدې کینی، د امام خبره واوري او غوږ ورته ونیسي، کان له بكل خطوة خطاها كصيام سنة وقيام سنة. په هر قدم باندې چې دی اخلي د یو کال د روزو او د یو کال د قیام د تهجد ثواب الله ورکوي. تر دې نه بل حدیث خو ټول ذخیره حدیث کې نشته. جمعې لپاره وختي راکړلو لپاره چې کوم قدم سړی جګوي، دا یو قدم چې دی جګوي په د یو قدم باندې د یو کال د روزو ثواب او یو کال د تهجد د شپې رڼا کولو ثواب. او بل حدیث کې د الله رسول فرمایي ملائکه په دروازو کې ولاړي چې کوم اوله داخله شو د هغه نوم په کاپۍ کې ولیکي، دوم داخله شو د هغه نوم ولیکي، دریم داخله شو د هغه نوم ولیکي، څلورم داخله شو د هغه نوم ولیکي. بیا د الله رسول فرمایي ملائکه رجسټر بند کې او د امام خبره ته اورېدو ته دی کینی. دا کوم سړی چې اوله نوم ولیکل شو د الله رسول فرمایي د مثال داسې ده لکه د یو وش د الله په لاره کې ذبح که حلال که صدقه یې. دا دوم داسې ده لکه د چې د الله په لاره کې غوا بقره دا یې ذبح کړي، دریم داسې ده لکه مژ، څلورم داسې ده لکه یغه چرګ، او پنځم یې ورکړی لکه یوه هګۍ دا چې صدقه کړي. دې نه بعد رجسټرې بندې سي نورو نومونه ملایکې نه لیکي. نو دا څومره عظیمه فضیلت په هر جمعه الله رب العزت موږ ته نصیب کوي. نن سبا د موږ څه حال ده؟ ادي درواغو خبرې، ادي ګیډې خبرې، ادي خوبو خبرې، ادي عقلو خبرې، هغه موږ ته خلک کوي په هغه باندې غوږم ورته نیسو، سرم پیښورو. په صحیح حدیث کې د الله رسول یو عظیم فضیلت بیانوي، هیڅ شک او شبهه نشته، له هغه نه موږ محروم یو. هر جمعه د موږ په اعمالنامه کې یوه غوا یوه وش د هغه ثواب لیکل کېدی شي، مګر موږ یې نه کوو. امام چې کله خطبې ته ودرېږي هلته یې واوري چې یوه مؤذن صاحب دوه اذان شروع کړو بیا را روان وي. بعض به داسې بزرګان چې په هغه وخت کې مې وایي چې ما ته مخکې صوت کې جای راکړي. نو په دې باندې قناعت مه کوئ چې مړه سو یوه غوا به رابسي حلاله کړي، هغه مرداره غوا ده، هغه بدبوداره غوا ده. په هغه غوا باندې به تاسې ناست یې او تاسې به جنت طرف ته منډې وهئ، په رب مې دې قسم هغه غوا به په تاسې خېږي، په هغه باندې نه خلاصېږي. دغه غواوې دي په خپل ژوند کې یغو ثوابونه په خپل اعمالنامه کې ولیکو. نو به هر حال نن مجلس د ما د مسایلو، سبا نه به انشاءالله د مسایلو مجلس شروع کېږي. نن د رمضان هم د جمعه هم د دواړه فضیلتونه سره یو ځای شو. دا جمعې ورځ الله هره هفته په موږ باندې راګرځوي او هره ورځ په هره جمعه موږ له یو عظیمه ثواب نه محروموي. نو الله رب العزت دا خبرې د موږ زړو ته کوزي کړي، په دې باندې د الله موږ ټولو ته عمل